تازه خبر، ولسمشر غني د حکومت د سقوط په هکله مهم اعتراف وکړ. ولسمشر غني تازه څه ویلي دي، څنګه حکومت سقوط شو، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د حکومت د سقوط په هکله خلک په دې وختونو کې تر ډیره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ته ګوته نیسي. اصلا دا د ډیری افغانانو په خوی کې ده چې تل یو ګناهګار پیدا کوي او هیڅ کله په خپله ځان ته ګوته نه نیسو. موږ افغانان په دې قناعت یو که یو څوک ملامته پیدا کړو بس نور نو هر څه ښه کیږي. کله پاکستان ملامت وو، کله خلیلزاد، کله بل څوک، خو هیڅ کله په خپل ځان محاسبه نه کوو چې آیا موږ خپل مملکت ته واقعا ژمن یو او داسې وشول. اوس هم د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړي استازي عمر داودزي ویلي چې اشرف غني اعتراف کړی دی چې د جوانسازۍ په نامه کومه پروژه چې د پیل کړې وه هغه په تیپلسازۍ واوښته. د ولسمشر غني دا اعتراف مهم دی. ډیری مخورو افغانانو، پوهانو، ښوونکو او اکاډمیکو اشخاصو هغه ته وویل چې په خپل څنګ کې دا وارداتي مامورین کم کړي، مګر هغه ته صرف هماغه د بهر څخه راغلي میلمانه څو دوه تابعیت ښه ښکارېدل او په باقي افغانانو به یې ریشخند واهه. اشرف غني خپل کبر واهه لکه ابلیس داسې مختور شو. هغه ته د کابل پوهنتون فارغ یا لکه په افغان جامه ملبس کس هیڅ سړی نه ښکارېده. خو پایله یې دا شوه چې هماغه دوه تابعیته خلکو دی غر کړ. هغوی د خپل اغلا لپاره وخت زیاتاوه او دوی ته یې ویل چې په هیواد کې خیر و خیرت دی. پایله یې دا شوه چې ټول افغانستان نور سقوط وګو، ننګرهار او کابل پاتې وو. دا بیا د پوځ د منسجم کولو خبرې کولې او سبا یې بیا داسې تیښته وکړه چې ځان یې د تیښتولولي په نوم ثابت کړ. اوس هم باید عبرت واخیستل شي د ولسمشر غني د حالت او کبر څخه، هغه کبر چې ټول جاهلان بلل او یو پوی دی غني غرق او سپک کړ. افغانستان یې له بدې ورځې سره مخ کړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.